څنګه چل دی پلاره ګیر مې کې او که نه باران والیه ګیدړه ته دلته څه کوې په خدای پلارم تا پسې ګرځېدم خو داسې پې مه ورځه ما ته پته ده چې بوډۍ دې ډېره خوښه ده هی ته خوله دې کږه شه بوډۍ نه ده دا زمانه تپوس وکړه زمانه د 14 کالو جینۍ ده خو د مکیز نه کږه کږه ګرځي زه مړه چې هر څه دي خو که جینۍ په ځان اشکه کې که نه نو څه به کې زمانه د 2 روپو ممپلي مې ولې اخیستې دي په دې به را باندې اشکه شي که نه ولې زه مړه لږ شرم وکړه ایله بیله د 2 روپو په ممپلو به جینۍ په ځان اشکې دې کې د شرم څه دي 5 روپه به ورته نقدي م ورکړم ختمه خبره ده ته اوس دا خبرې پرېږده چې کله درله جینۍ مخامخ شي एकदम ورته ګانه شروع کړه بدر منیر دې خدای وبخي هغه به دې نه کتو چې په یاسمین خان به عاشق شو نو एकदम به ورته ګانه شروع کړه چې خواله مې راشه د خندا ورځې دي پتا شوې تېرې دا زما ورځې دي خواله مې راشه د خندا ورځې دي څه زبردسته خبره دې وکړه ویم که د جلا ورځې به م وي که نه نو هغه به ورته وایي چې خواله مې راشه د خندا ورځې دي زه به وایم چې دا کوم پلاران نه پوهېږي که نه نو د بچو نه دې چل زده کوي ټیک شو بچی دا دې زه پرې ونغم او همداسې به ورته څنګه چې راته ته ویلي که دا ګانه مې نه ویله بله به ورته ویم خو په دغه طریقه به مې ورته ویم ونغم بچی ورځه پې هغلته خشاک ټولوي ښه من چې د حسن خوپې ختمه ده دا خدای پاک پیدا کړي ما دپاره ده یو خو زما د جمال زوی مور وه چې په نسه خبره به یې په څپیاکه ویشتم ښځه دې ته وایي دا اوس ښځه ده بنده وي چې بس کتې مې ورته داسې کار کوم یو ګانه ورته ویمه خو چې کومه ګانه ورته ویمه هغه لږ سوچ پرې کوم جی حکم یو زنانه ده خشاکو له راوتې ده داسې بوډۍ غوندې ده زما خور ده تا خو چېرته نه ده لیدلې ستا خور ده مړه لږ شرم وکړه دې تنې ته دې ګوره دې تمانچې ته ګوره او دې کونټې ته دې ګوره مړه ولې څه ته وایي هډو سره د خور غم شتې نه هغلته یو بوډا ورته سندرې وایي دلته کې هغسې کې زه به دې ژوندی خورمه زه پلاره اوس سم کار خدای ظالم زما د سره بیخي غم نشته او په خپل عشقونه کې دا د پخکرو کې مې سپینو لګېده خو اوس به دې سم خمبیره کي سم خمبیره ته سمېږې نیم په دې عمر دې ځان شرمولې دې مړه ودېږه که نه د دې سندرې نه دا سندره ډېره ښه ده ته دا خو واوره که نه یاره ستا په اننګو کې یاره ستا په اننګو کې چې د چا د وینې رنګ دی زما د پاکې وینې زما د پاکې مینې حقیقت پکې څرګند دی زما د پاکې مینې خشاک مو ټولو ګوتې به دې زخمي شي ته به په در باندې راشي او به دې یخني شي وای 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 نو د خدا ته وګوره ګلبندې څنګ په څنګ دی ما د پاکې مینې
د په تختو ته سمېږي او که نه خبره وایي چې نه ولې که دا واليوم دې خوښ نه دی که نه په بل واليوم کې درله لازم دا بل واليوم وله دا به د هغې نه زیات خوښ شي دا کوټه کېده کېده دا ونه کېده پوره ونه د خدای نېکبختې لاس کې نیولې دا واوره ملې دا واوره ما یې زمونږ کلي ته راشه تا ویل نه دا زما پیسې راسره نشته مې خیر تانګې پیسې به زه درکړم تا راته ویل چې پیسې زما نه دي پکار مال پیسې به زه خامخا در کومه نو تا راته تاسو د خبرې تا ته ویلې ضربه شم ډولۍ کې نو په کور کې مې زه تنګ دی زما د پاتې ګوره زما یو خبره واوره ګورې ته د چا عزت یې ګورې زه در باندې خفه کېږم ته دې ځنګل کې داسې ځان له مه ګرځه راګرځه دا خشاک ځان نه مه ټولوه او خامخام که ټولې که نه نو په پرده کې ګورې اوره ستا دعا پکار ده ستا دعا پکار تا ته څوک بل هم نشي کتلی خو بیا هم که نه ګوره لالا ته دلته څه کې تا پسې راغلی یم ډېر دې ناوخته کړو ښه دا ستا لولې او تی خولې ښه دغه ما په ایمان چې ما ورته ډېرې ښې خبرې وکړي ما ورته دا خبره وکړه چې پرده ډېرې ښه شی دی نور والله چې ورته چا بله خبره هم کړي بغیر د دې نه چې پرده کوه نو پرده ښه شی هم دی نو کله چې تاسو خو پوهېږئ مشران یئ د دې علاقې په دې خبره باندې پوهېږئ نه ورته څوک سندره ویلی شي او نه ورته د خدای په فضل ده چې په دې علاقه کې ځئ که نه نه ورته څوک په بد نظر کتلی شي صفا خبره ښې دي ډېره مهرباني خو دغلته خو ما ته یو هلک ویل چې ستا کور ته یو بوډا سندره وایي او سندره یې ورته ویله خو ما اوس غولولو توتي نامه یې ده څه داسې قرانجا غوندې دی داسې کوږ وږ روان یې بس ولکه وایي په بدو یا شته داسې خلک داسې بېکاره خلک شته چې په دې عمرونو یې ځان شرمولی که نه بس که ته ته دې ولیدو هسې دم د لکه پې واچوه نور ورته څه وایم ما نو که ستاسو اجازه چې زه به لاړ شم بیا یې ایمان ته خیر که نه هغه خورې چې ځو ډېره ښه ده لالا زم پلار سره مې همداسې کار په کار دی وګوره ما لډو واده نه کوي دا د زوړ شم او په خپله لګیا دی شکونه کوي د ګولکن پر کټیا اصل کې خبره دا ده که نه چې ته دا فکرونه د سره مه کوه دا کار ما ته پرېږده تاله به واده زه وکړمه خو ته زما هغه جینۍ پېژنې او ولې نه خدای م جوړې کنډمه مکه تاسو خو خدای پیدا کړي یو بل لپاره آفرین نو ګوره زه به تاله جینۍ وګورم او ته به داسې کار وکړې چې زما هغه جینۍ ته به زما صفتونه کې او زما د بادارۍ کیسې به ورته بیانوې مړه ته بلکل فکر مه کوه پوه شوې که نه زه به هغې د پورې ستا د بادارۍ صفتونه کومه چې تر کومه پورې مې درله په ډولۍ کې نه یې کېنولې آفرین زه د خیره سره د مخې دې رڼا اوس ته پوه شوې ته ستکه خپل کار په ما پرېږده او ما خپل کار په تا پرېښودم بلکل ټیک شوه دا دی لاړم درنه زه ته لاړ شه زه لږ ناست یم زما السلام علیکم وعلیکم سلام دې لرې کې مې ډېر تریخ دړ راوچتېږي ګوره دې لرګو پسې لرې مه ګرځه خلک ته پته ده چې حالات خراب دي نو څه مې کړې کوی کې لرګي نو تاسو خو د خپلې پښتو ژبو دبدبې نه نه اوسګارېږئ زه خو وایم چې دا لرګي سرخوړلي خو چون تاسو راوړئ